درنو دوستانو، شاید چې تاسو تر اوسه هم د کیوټ مانو یو داسې ویډیو چې هغه په سوشل میډیا باندې راغلی ده تاسو نه وی کتلی، یعنې د هغې یو بله ویډیو ده، دلته به یې در سره شریکوم. کیوټ مانو چې ده دا یو ټیک ټاکر جینۍ ده، د دې نه به تاسو خبر یې چې څه وخت وړاندې د دې په سوشل میډیا باندې ډېرې داسې بېهوده، داسې غلطې، داسې خرابې ویډیوګانې راغلې وي او هغه ویډیوګانې چې وي ډېرو کسانو یو بل ته لیږلې رالېږلې او بیا د کیوټ مانو په خپله ویلي وو چې دا ویډیوګانې زما د خاوند سوشل میډیا ته راوړي دي او خاوند ته یې دمکي هم ورکړې وه، خاوند نه یې طلاق هم واخیستو. اوس مهال د دې د یو بلې ویډیو باره کې چې هغه هم په سوشل میډیا وایرل ده، هغې باره کې په سوشل میډیا ډېرې خبرې شروع دي. ډېر کسانو موږ ته هم میسجونه وکړل چې موږ ته یې راولېږه. نو قدرمنو په یاد ولرئ چې دا خلک دا حربې صرف د دې دپاره استعمالوي چې دوی خپل ځان په سوشل میډیا کې انګیج وساتي او په سوشل میډیا کې دوی خپل ځان مشهور کړي. نور داسې څه د دوی نور څه مقصد نه وي، د دوی فقط همدغه مقصد وي، په دې طریقه دوی ځان مشهورول غواړي. نو زه ټولو هغه پښتنو ته وایم چې دا خلک انفالو کړئ، دا مه ګورئ. کومې غلطې ویډیوګانې چې دوی ورکوي دا د دوی یو پري پلان کار وي او دوی په دې طریقه خپل ځان مشهوروي. نو هېڅکله هم دوی مشهورتیا له مه ورکوئ، بلکې دا خلک چې دا انفالو کړئ او دا خلک بلاک کړئ.